ولسمشر محمد اشرف غني د بیرغ ورځ نمانځل د وطن د ازادۍ لپاره د شهیدانو یاد ته درناوی دی. د سرحد نیوز قدرمن لیدونکو ښه راغلاست نن ورځې مهمو خبرونو ته. ولسمشر محمد اشرف غني د زمري اوومې ملي بیرغ ورځې په مناسبت په خپاره شوي پیغام کې ویلي چې د ملي بیرغ ورځ نمانځل د خپلواکۍ په جنګ کې د شهیدانو شویو وینو او یاد ته درناوی دی. د زمري اوومه د ملي بیرغ ورځ د هغو شهیدانو یاد ته درناوی دی چې سرونه یې وخندل او د خپل وطن په خپلواکولو یې په لویه اسیا کې د استعمار خلاف د ازادۍ غوښتنې څپه راوخوځوله. غني همداراز زیاته کړې چې د ازادۍ وروسته د څو لسیزو راهیسې د همدې درې رنګه ملي بیرغ په برکت سره ټول افغانان یو موټی شوي دي او ملي بیرغ خپل ویاړ او پیژندنه ګڼي. ښاغلي غني د دې ورځې د ټاکل کېدو په اړه زیاته کړې، ویاړ لرم چې د دې ورځې په لومړۍ معرفي کېدنې سره په خپل ملي هویت د افغانانو د افتخار او ولولو شاهد شوم او یم. د سرحد نیوز قدرمن لیدونکو دا و د نن ورځې چمشي ویډیو. تر بیا ښې چارې ښه وخت.